بسم الله الرحمن الرحیم. په پردی ژبه تقریر او تحریر مکړه، په پردی ژبه تقریر او تحریر مکړه. ش پښتون سناخوان د خپل ژبه د پښتو د الف ب تور سره زباتور سبزه ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. په 13 کلاسونو کې منګه د پښتو د الف ب تور په حق لبانې ډېرې تفصیلی خبرې کړې دي او پاغې کې منګه دای زده کړې دي چې د پښتو توري څونه دي، پاغې کې د کمو جبو توري دي، بیا چې کم د فارسی او د هندۍ توري دي د هغې به منګه فرق څنګه کو. د هندۍ چې کم توري دي هغې ته به منګه توی به نه کو، هغې ته به منګه کونډه کو. بیا د پښتو خپل مخصوص توري چې کم دي هغه منګه زده کړل. په بل 5م کلاس کې منګه د یې په قسمونو باندې ښه تفصیلی بحث وکړو د مثالونو سره، او که بیا هم کم مرګري نه پوها او یا د هغې نور تفصیل غواړي نو زمونږ سره د واتساپ په دغه نمبر باندې تاسو هر ټیم رابطه کولی شئ. موږ به کوشش دا کوو چې د خپل پوهې او د علم مطابق په د هغې د زده کولو کوشش په شریکه سره کوو. نن چې منګه کم کلاس الو هغه به د واو په حواله باندې چې منګه اکثر په پښتو کې لیکل کوو نو منګ ته په څو ځایونو کې منګه پیخ استعمال او کم چې وته منګه پیش وایو، په څو کې منګه واو لیکو، په څو کې نه لیکو. نو د هغې لږ فرق به کوشش کوو چې لږ فرق منګ د هغې د وخت په مناسبت سره به هغه لږ د حل کولو کوشش وکړو. زمونږ سره په پښتو کې د واو 3 قسمونه دي. د ټولو نه اول منګه خبره کو د واو معدوله. د واو په دغه 3 قسمونو کې یو واو د واو معدوله، دویم واو د واو معروفه یا واو معروف، دریم واو د واو مجهوله یا واو مجهول. نو د ټولو نه اول با منګه د واو معدوله په جنګلو کو چې دا واو معدوله څه شی ده. دا هغه تور ده چې دا منګه لیکو خو د بل توري سره شریک لیکو، د دې आवाज منګه جدا بالکل نه کو. د مثال نه با دا غي پته ولګي نو د دې دغه پیجنګلو د چې دا د دې आवाज د توري نه جدا نه، د دې د خپل توري आवाज جدا نه، دا د بل سره منګه شریک وایو. نو په لیکلو کې بهشکه چې راځي خو په ویلو کې منګه هغه بخکاره نه وایو. په نورو ژبو کې لکه فارسی او هندي یا په عربی کې په اردو کې منګه دغه صرف د خې سره راولو خا. لکه مثال منګه لیکو په دیزی کې من خدای زده کړل کنه چې دا 3 قسمونه دي، واو معدوله، واو معروفه، واو مجهوله. د دوه له بیا له ګورستو راشمه د دې مثالونه منګه لګ ذکر کو. لکه په عرب په فارسی کې منګه اکثر وایو کنه منګه وایو درخواست، دا منګه لیکو درخواست، خدا منګه دا وو منګ پدې کې نه وایو. یا منګه مثال لیکو نعت خان، نعت خوان، ٹھیک دا، یا درس دسترخان. نو دا خان خوان د وو خپل आवाज پدې کې ناراضي. نو په نورو جبو کې دا صرف د خې سره راضي، خو په پښتو کې دا د څلورو تورو سره یو ځای راضي، د خې سره، د غین سره، د کاف او د غاف سره. دا واو معدوله چې منګه لګو نو دا په پښتو کې منګه د دې څلورو تورو سره لګو. لکه مثال د مثال نه بیا منګ ته لګ واضح شي. منګه لیکو خلا، نو کدا خلا منګه په دې لاندې کې دا سی لیکو نو دا به منګه غلط لیکو.
باقاعده به منګه دا واو په دې کې لیکو دا به غلطي او دا خلا دا به ټیکی لکه کمنګ دا واو ښکارا کو کنه نو دا به منګ داسې لګوي خوالا ٹھیک دا نو که خلا منګ لیکو خلا نو دا واو جدا الفاظ په دې کې ناراضي غونډا نو غونډه کمنګ داسې لیکو نو دا به منګ غلط لیکو ځکه چې منګ به پیخ نه لیکو هغه به راته په واو مجهول کې ووایم چې منګ پیخ په پښتو کې لیکو او په کومو ټکو باندې لیکو بیا منګ لیکو کونډا ټیک ده نو د دې منګ فرق کو کونډا بیا غ نور ټکی راځي لکه منګ بیا لیکو کونډا نو پدې کې هغه کونډه چې منګ لیکو نو پاغه کې بیا به فرق د واو راځي کونډه او منګ لیکو ګوتا نو دا د هر یو توري جدا جدا مثال لکه خلا دا به منګ دا سر کم لیکل چې دی دا ټیک ته دا چې منګ کم لیکو په پښتو کې نو دا به غلطي منګ به واو داغه استعمال با نکو په ادایګي کې باغ نه وایو ځکه چې دا د بل توري سره شریک راځي خو لیکو به خامخا دا به غرزو نه د لیکلو نه او دا داغه څلورو تورو مثالونه دي چې کوم ما تاسو ته ذکر کړل او دا دغه نورو جبو دي لکه پکار د چې موږ دغه ولاړو نو موږ به لیکو درخواست خدا درخواست موږ نه وایو دا درخواست وایو لیکل کېږي بهشکه خو ویل کېږي نه او دغه شان مثال په پښتو کې د دې څلورو تورو سره ده کم چې ما په مثالونو کې تاسو ته ذکر کړل بل کم واو چې ده هغه ته موږ واوي معروفه وایو پدې خو زما په خیال پوهیدلی به یي ان شاء الله چې کڅ مسله وا بیا به په بل کلاس کې تاسو ته ز په تفصیل سره ویم که ضرورت هو د واوې معدوله نه ورستو مون خدا غي ذکر وکړو واوې معدوله چې دا واو به منګه د پښتو د خ غین کاف او غاب سره راولو وس دے واو معروف یا معروفہ دے تمنگا په پښتو کې اوګد واو وایو اوګد واو لکه معروف خو منګه ښکارا ته وایو کنه چې هغه ښکاریږي داغه پیژنګلو په اسانه کیږي نو دا دې اوګد واو دا اوګد واو با منګه په پیخ باندې لیکو کم پیش او داغه وجه دادا لکه مثال منګه لیکو د دې واو معروف باندې به منګه پیخ لیکو خامخا داغه پته بلګي لکه منګه لیک مثال لیکو سر پسور اس سور سړی سور دی نو سور او سور لیکل کېږي با ګوره سور او سور دا لیکل کېږي یو شان وس پیجن غلو به موږ دا کو چې دا واو معروف ته سور نو موږ په پدې باندې پیخ لګاو نو د سور هغه پیجن غلو په پدې کېږي لکه موږ بل یو لفظ لیکو لور او لور ٹھیک ده کنه نو د دې پیجنګلو به هم داسې لیکي لکه منګ لیکو نور اے نو په نون باندې پیخ نور او نور وز دا نور چې ده کنه نور دا منګه په دې وړو کې دا په دې واو مجهول کې به بیا زلک په تفصیل سره ویم وز دا سور سور لور لور نور 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 نو د دې پیجنګلو چې دا اوګد واو ده
او د دې پیژنګلو به هم موږ داسې کوو چې دا به موږ په مخکینی توري به موږ پیښ خامخا راولو نو موږ ته به دا پته لګي چې دا واو معروفه ده یا معروف واو ده چې د هغې اظهار به موږ په وینا کې هم کوو د هغې څرګندونه به په وینا کې هم کوو او په پښتو کې موږ دغه واو ته اوږد وایو ګورئ لکه سور موږ واو ډېر لڼ وی دا لڼ واو چې دی که نه دا به چې تاسو واو مجهول ووایئ بیا به په دې باندې موږ پوه شو ګورئ سور 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 لور لور ٹھیک ده که نه ګورئ لور لور نور نور نو د دې په دې ادایګۍ کې فرق دا راځي چې د واو معروف مثال دا دی چې دا به اوږد واوي وس په دې پسې چې بل کوم واو دی هغه دی د دې واو پیژنګلو به موږ داسې کوو چې دې ته موږ اوږد واو وایو او په وړاندې یا په مخ کې د دینا په مخ کې توری وا پیښ وي دا د دې پیژنګلو ده وس دی واو مجهوله واو مجهول دا د دې بالکل اپوزیټ دی د دې بالکل تضاد دی د دې خلاف دی هغه څنګه دی د واو معروف ته منګه اوږد واو وایو دې ته به منګه لڼ واو وایو لڼ لڼ واو چې کم لڼ ادا کیږي وړوکی نو هغې ته به منګه واو مجهول وایو د دې ادایګي واو لیکلی کیږي خو د دې ادایګي بالکل د پیښ په شانې بالکل موږ چې پیښ څنګه ادا کوو خو لیکلی کیږي به ګورئ لکه مثال موږ وایو اوبو اوس که دا موږ په پیښ لیکو دا به موږ غلط لیکو اوبو نه ټیک ده دا به موږ یې اوبو دا به داسې اوس که دا موږ اوبه لیکو او داسې پیښ پې لګو دا به غلطي اوبو اوس موږ بل وایو پوښتنه موږ یې لیکو پوښتنه پوښتنه نو که دا موږ پوښتنه په پیښ لیکو دا به موږ غلطه لیکو ها البته په دې کې یو خبره په واو مجهول کې به یاد ساتئ چې کم ټکي د نورو ژبو نه موږ ته راغلي دي په هغې به موږ پیښ لګو هم دقه شان لڼ واو اواز کوي خو موږ به په هغې باندې پیښ لګو چې د نورو ژبو نه راغلي دي لکه د مثال په طور موږ وایو ګل ٹھیک ده یا موږ وایو بلبل په دې به موږ پیښ لګو ها د نورو ژبو نه چې کم ټکي راغلي دي موږ به په هغې پیښ لګو او چې د پښتو خپل ټکی دي په هغې باندې به موږ پیښ نه لګو د هغې پیژنګلو دغه شان شوه چې هغې ته موږ اوږد واو د واو معروفه وایو یا واو معروف او واو مجهول به موږ لڼ واو وایو په هغې به موږ پیښ نه لګو په واو معروف په مخ کې توري موږ پیښ لګو په دې به موږ پیښ نه لګو په واو مجهول دا به موږ لڼ واو وایو او بیا چې موږ د نورو ژبو کم ټکي راغلي دي پښتو ته نو په هغې به موږ بیا پیښ لګو لکه ګل او بلبل دا شو د واو قسمونه کم چې درې دي زما په خیال باندې به تاسو په دې باندې پوهېدلي یئ زه به کوشش دا کوم چې موږ په خپل ټایم کې بله یوه نکته زموږ سره ټایم کوي چې زمونږ د دې واو دا کم قسمونه چې دي هم دا د دې ننني کلاس لپاره پوره دي چې په بل کلاس کې به ان شاء الله موږ بیا
د هي کم قسمونه دي هي اکثر موږ پښتو لیکو په کم هي باندې حمزه راځي په کم هي باندې ناراضي نو ان شاء الله ووم کلاس په منګه پاغه باندې والو په دې کلاس کې منګه د واو درې قسمونه وې واو معدوله چې هغه بل لیکل کېږي ویل کېږي بنا او هغه د بل توري سره شریک ویل کېږي او په پښتو کې هغه د څلورو تورو سره په شریک ته د خې سره د غین سره د کاپ او د غاب سره بل واو چې د هغه زمون سره واو معروف ته چې هغه ته من اوګد واو وایو دا غینه په مخ کې توري به من خامخا پیخ لګو لکه د سور او سور به منګه تمیز کو د نور او د نور به منګه تمیز کو د لور او د لور به منګه پاغه کې تمیز کو بیا واو مجهول یا مجهوله چې ده هغه دغه بالکل مخالف ته هغه بالکل لند چې هغه به منګه لکه په وبو پښتنه پاغه کې ما تاسو ته ذکر وکړو په دې کې دغه یو خبره بیا ساتو چې د نورو جبو کوم ټکی راغلي دی پاغه باندې به منګه پیخ لګو واو مجهول وي خو منګ به دغه ادایګي به د واو مجهولي خو که د نورو جبو نو پاغه به منګه پیخ لګو د نن پورې هم دغه کلاس سر ترسي ان شاء الله په بل کلاس کې به بیا تاسو ته د نوې کلاس سره حاضر یم او وس اجازه راکې د لوی الله پامان